وکړو ټول تاسیسات د میدان وسایل د میدان چې ضرورت وي د هوانوردۍ دپاره هغه دوی ټول را رسولي دي. نن دغه میدان د موږ تاسې داسې تاسې په ډاډ ووایئ سمه چې د افغانستان دریم میدان ده. از لحاظ اقتصادی هم به شرکت هوایی خوب است و هم به کشور ما مسائل کارگو و رفت آمد تجارای ملی داخلی و بین المللی زمینه سازی میشه و همچنان در این مورد یک تعداد شرکت های خارجی بین المللی مثل العربیه، فلای دبی و دیگر شرکت ها از ما تقاضا کردند که به این میدان نشست ها و برخواست های داشته باشند که درخواستشان تحت کار ما قرار داره. و مخکې موږ د دې لارې وجې ډېر ځه اورېدلو خوست ته به راتلل هغه مسافر به پکتیا ته راتلل موږ به ډېر ټایم ضایع کېده. نو اوس الحمدلله چې موږ دلته په خوست کې ښکته شو کولی شو پکتیا ته 1 ساعت 1.5 ساعت کې خپل کورونو ته ورسېږو. د کوم ځای نه راغلی؟ موږ د دبۍ نه راغلو. ماشاءالله ډېر خوشحال راغلو، ډېر په مینه ډېر په خوشحالۍ راغلو ماشاءالله. او ډېر ښکلی داسې ایرپورټ دی د خوست ایرپورټ چې ماشاءالله د دبۍ نه هېڅ کم نه ده. هغې کې د یو تن مسافر چې د دبۍ څخه مو خوست ته مستقیما پرواز وکړلو. واقعا چې ډېر د خوشحالۍ ځای ده، ډېر د ویاړ ځای ده. زموږ نن د کابل په ځای په خپل خوست کې کښته شولو، یعنې بس داسې فکر کوو لکه خپل کور کې چې کښته شوی.